نظم د محصلې ژوند. خبریاله حوصله د کیسو نسته، ژوند دیوال دی زه لوېدلی ترېنه خښته. پوهنتون مې دا دی کال اوسه چې بند دی، او وجود مې چا تړلی بند په بند دی. ټولګیوال مې ټول فارغ سول هلکان وو، په چپونو تکې تورو کې روان وو. له خوښۍ یې خولۍ پورته غورځولې، ما مې خپلې هیلې ورته غورځولې. خبریاله پلار مې سخته نازولم، د تعلیم چې به خپلوانو ګرځولم. دی مې مخکې ولاړ لکه د ډال و، دومره نر نه و چې ده سره به سیال و. ویلې ته به پوهنتون وایې بچکې، جوړوې به وران وطن دښتې پلچکې. خدای وخوړ د هېواد غمونو مړ سو، چې ټیټ سوی چاته نه و مرګ ته پړ سو. زه د پلار مشر اولاد یم، ځکه لور یم، پیدا شوی د خدای پاک له ښکلې نور یم. راله غاړې یو پنډه خیلخانه ده، نارینه نسته د ښځو جیلخانه ده. ما ویل خلاص چې پوهنتون کړم کار کومه، کورنۍ به ښځینه وبه ساتمه. خو چې بندې دروازې د پوهنتون سوې، ساه مې بنده شېبې ختم د سکون سوې. پلاره کاشکې ته ژوندی وای، ستا اوږه وای، له درد ستړی پر زنګون دې بیا بیده وای. کاش چې دا ټول نارینه د ستا په شان وای، پوهنتون ته خپلو لوڼو سره روان وای. پام چې کور ته خفه نه سې، کور ساتمه، هم مې خور هم مې ناروغه مور ساتمه. وظیفې پسې ګرځېږم خو نسته، دیوالونه یې ګزار یم لکه خښته. ورخطا نه سې ستا لور یمه، موسی یم، او له سره تر پښو غیرت یمه حیا یم. اوس د نر جامو کې کار کوم نیستي ده، راله غاړې پوهنتون نه مزدوري ده.